د پنجشیر د سرشاره سیند او خوږو اوبو په څنډو کې د اقلیمي بدلون اغیزې څرګندې شوې دي او د افغانستان د خوږو اوبو په دې سیمه کې ځینې سیمې او بانډې د وچکالۍ له ګواښ سره مخ دي. وړاندې له دې چې په دې شنو سیمو کې وچکالي د خلکو ژوند تریخ کړي، ولایتي مسؤلین لاس په کار شوي دي او هڅه کوي چې کلیو او درو ته له سیند څخه کوچني کانالونه پورته کړي. د وچکالۍ د مخنیوي د دې اقداماتو په اړه د پنجشیر ولایت د اقتصاد رئیس فیض الباري نوبهار وایي د دې لپاره چې شنې سیمې په خپل حالت پاتې شي، له سیند 30 کانالونه د 50 میلیون افغانۍ په لګښت پورته کیږي چې چارې اوس مهال عملا دوام لري. در بخش کانال ها در چوکات سکتور زراعت و انکشاف دهات کار میکنن و تقریبا 24 کانال در ولایت پنجشیر عملا زیر کار است. از این جمله کار 2 یا 3 کانال تقریبا خیلی پیش رفته تا 90%، 94%. بقیه از این در حالت کار است و حتی وچکالي ټول افغانستان ګواښي، خو د پنجشیر ځایي چارواکي باوري دي چې دې کانالونو جوړېدو سره به یاد ولایت کې دا ستونزه سناسه حل شي. د والي محمد آغا حکیم پر وینا سلګونه جریبه ځمکه به د دغو کانالونو بیا رغونې او جوړېدو سره خړوبه شي. به احداث همچون کانال ها که فعلا زیر کار است، انشالله که بازارها جریب زمینی مردم زیر آب می شود و زراعت انشالله ترقی می کنه و زراعت انشالله به پای خود استاد می شود و مردم الحمدلله از کار یمی کانال ها و پروژه هایی که جریان دارد 100% راضی هستن. فعلا د سیمې اوسیدونکي چې د وچکالۍ له امله په تشویش کې و د اقدام بیرته هیلهمند کړي او وایي د کانالونو په جوړېدو سره به شنې درې په خپل حال پاتې شي او د اقلیم بدې اغېزې به راکمې شي. دیگر در اثر خشکسالی‌هایی که در این منطقه بود، از جایی که از فعلا جور میشه کانال جایی که هست، این یک در مشکلات این منطقه را حل میکنه، به خاطر از اینکه جای پر شده بود دیگر نمیشد مثلا او درست به زراعت ما رسیدن نمیتونست. دیگه انشالله که با ساختن این کانالی که فعلا کار جریان داره یک بسازن دیگه میشه که ما مشکل ما رفع شد. یک در جنجاله یک در منطقه سر او میشد کم میشد. در اثر خشکسالی چون ما زمین دریابار از زمین ما چشمه او نیست دیگه، مثلا چشمه او اگه باشه خب خشکسالی بسیار. په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. په ځینو سیمو کې اغېزې جوتې دي، په ځینو سیمو کې د ځمکې لاندې د اوبو سطحه ټیټه شوې او په ورته وخت کې تیز بارانونو او سیلابونه هم ګڼ خلک اغېزمن کړي دي. عابدالله وصال، موج نیوز.